خلک ولې د یو بل غیبت کوي؟ خلک ولې له یو بل نه ډېر دردیږي؟ خلک همیشه ولې خفه وي؟ او خلک همیشه هیڅ قناعت نه کوي؟ ولې؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه چن خانی قدرمندونکو خوشحاله یم چې د یو بل ویډیو په چمتو کولو کې تاسو قدرمنو سره یو ځای یم. هیله ده چې ویډیو تر پای وګورئ او خوښه مو شي. راځو زموږ موضوعات له یو بل سره مرتبط دي. تېره ویډیو کې موږ وویل چې ولې موږ خلک نه درک کوي، ولې خلک زموږ احساس ته احترام نه لري، کوم چې موږ له دوی نه تقاضا لرو یا دوی د په زړه کې ډېر لوړ احترام لرو، دوی په مقابل کې په هغه شکل موږ ته احترام نه لري. نو بنا زموږ موضوعات ټول له یو بل سره مرتبط دي او تړلي دي. نننۍ موضوع مو دا ده چې خلک ولې غیبت کوي. مخکې موږ موضوع کړې وه چې خلک کله چې یو بل درک نه کړي، یو بل حس نه کړي، د یو بل مشکلاتو نه ځان آګاه نه کړي او د یو بل په حالات باندې ځان پوه نه کړي، کیدای شي د نه درکوالي موضوع رامنځته شي. په هغه وخت کې تا څوک نه درک کوي چې کله څوک تا ته پوره غوږ ونه نیسي. تا ولې خلک نه درک کوي؟ په دې خاطر چې دوی تر ډېره حده پورې کیدای شي ته ورته ارزښت ونه لري. څو لاملونه دي. تا ځکه خلک نه درک کوي چې کیدای شي تا هغه خپل قوت نه وي ښودلی، چې موږ په تېرو برنامو کې دا خبرې کړې. ته باید خپل قوت وښیې، خپل تدابیر ونیسې، ځان په یو شکل راښکاره کړې او خلکو ته وښیې خپله وړتیا، خپل صداقت، خپل ایمانداري او خپل قوت. خلک بیا تا درکوي او هڅه کوي څوک دې مخه ونیسي، څوک دې سپورټ کړي، څوک در سره ملګرتیا وکړي او څوک هم فقط در باندې تمسخر وکړي. نو راځو بنا د غیبت موضوع ته. غیبت په دې صورت کې کېږي چې کله د نه درکوالي موضوع رامنځته سو، د انسان زړه ته درد رسېږي، د انسان زړه ته یو د حقارت حس رسېږي. نو بنا دی په شکایت شروع کوي. دی هغه څه بیانوي خپلو دوستانو ته چې غواړي دا د خپل زړه غوسه پې خالي کړي، دا د خپل زړه درد خالي کړي. یا هم ډیری وخت دغه پدیده په انسانانو کې د عادت په شکل باندې مخ ته ځي. یو موضوع عادت شي چې دغه کار ونه کړي، یو عادت، هغه عادتونه یا احتیاط له مختلفو ډولونو روانشناسانو تعبیر کړي یا تحلیل کړي دي، خو دا موضوع هم له احتیاط یا له عادت نه راځي. په شکل یو قسم سړی معتاد شي چې باید تر څو دی په یو چا کې وخیږي، یو چا کې خبرې وکړي. لومړی عامل ما ووایي چې هغه داسې یو موضوع ده. بنا دا آهسته آهسته د عادت رالویږي، راولاړېږي. بالاخره که یو څوک ډېر احترام وکړي، اصله شاید چې یوه خبره پسې ونه کړي، خوند نه درکوي. یا ډېری انسانان داسې دي، زما هدف په مجموع کې داسې دی. لومړی خبره دا ده چې دوی همیشه کوشش کوي چې د دوی باید احترام وشي، خو که احترام ونه شي دوی شکایت کوي. شکایت بیرته په غیبت کې خبره ده. په دیني اړخ باندې موږ ډېرې خبرې نه کوو ځکه علما کرام په دې موضوعاتو ډېر زیات پوهېږي. خو لیکن دا چې څومره د خدای تعالی په نیز ګناه لري، هغه خو بېله مسله ده چې څومره انسان په دې غټ مشکل کې واقع کېږي. لیکن موضوع دا ده چې ولې کوي، هدف له دې نه څه. یو دا ده چې دی دردېدلی وي، دغه درد بالاخره هله په عقده بدل شي. کله چې په عقده بدل شي، خدای نخواسته له دې نه غټ مشکل راولاړېږي او دغه ضرر، دغه عادت نن ما تا ته خبره وکړه د یو چا په باره کې چې داسې وکړو، های وکړو، دا وکړو. تا ته د تا ذهنیت سازي د هغه په باره کې په غلطو افکارو جوړ. نو له هغه نه چې کله ته هغه سره مخامخ کېږي، له هغه خو ته د یو بد سړي تعبیر لري، ځکه ما تا ته دی بد ښودلی دی. نو بیا ته چې کله هغه یو اندک اشتباه هم کوي، هغه ته په غټ اشتباه باندې نیسي، حتی په ګناه باندې نیسي، ځکه له مخکې نه ته داسې ذهنیت سازي تا ته درکړل شوې وه چې یا ګواکې دا بد سړی دی یا دا غلط سړی دی. نو بنا ته هم شروع کوي، د زړه دې درد کوي، ځکه له مخکې تا له دې سړي نه داسې یو تصویر چا نه ده درکړی چې دا ګواکې ښه سړی دی. موږ ته چې په ژوند کې ډېری له داسې خلکو سره مخامخ سوي چې په شروع کې ډېر بد یې سوي، خو په پای کې چې کله بیا ګوره
سړی موږ ته ډېر منلی شي، ډېر راته د زړه نه قدردان شي ځکه چې موږ دی وپېژاند. یا بعضې خلک سره موږ ډېره مینه کوو، ډېر احترام ورته لرو، مګر په وروستیو کې بیا ذاتي هغه نه هغه د زړه احترام وي نه هغه مینه وي ورته. دا په دې خاطر کې چې دی موږ ته خپل امتحان نه کړي، یا موږ هغوی خلکو ته خپل امتحان ورکوو چې په اول کې څوک راته په بده سترګه ګوري، وروسته بیا ورته خواږه سو، یا په اول کې څوک راته په خوږه سترګه ګوري، وروسته بیا ورته ترخه سو. دا د ټول هغه د ژوند دردونه دي چې انسان له روانه راپورته کېږي. نو بنان غیبت هم په همدې شکل خلک کوي. خو موږ تاسې ته پکار دا ده چې موږ باید دغه عادت که یو چا درد راته ورسوو، که یو چا راته مشکل ورسوو، هڅه وکړو چې هیر یې کړو. په خاطر د دې یو خو دا ده چې موږ کله په دغه غم باندې موږ ته ورسېدو، زموږ فکر پې خراب سو، زموږ روان پې خراب سو، نور که چورت زیات پې وواږو موږ ته تکلیف پیدا کېږي، موږ له هغه اوسني کارونو پې پاتې کېږو، موږ له هغه اوسني کوم برنامې چې لرو له دې پې پاتې کېږو. دوهم دا ده چې نارامه یو، تکلیف لرو. دریم دا ده چې د دغه سړي سره زما او ستا رابطه نوره په تقابل کې واقع سو، په داسې تقابل کې په منفي تقابل کې واقع سو، یو منفي رقابت رامنځته کېږي. نو بنان موږ باید هیر کړو، تیر په هیره، د چا په بدو پسې ونه ګرځو، د چا په مشکلاتو پسې ونه ګرځو چې څوک څه لري، څوک څه لري، دا نه لري، ها نه لري، هغه نه لري. ډېر داسې مسایل د جزیات چې موږ همیشه پې لګیا یو. د دغه جزیاتو چې تیر سو انشاءالله موږ به پرمختګ کوو. زموږ ویډیوګانې د دې دپاره دي چې موږ تاسې څنګه کولی شو په روزمره ژوند کې هغه مشکلات چې موږ تاسې لرو بیا کار پې کوو چې باید حل شي په معاشره کې، که په خویندو کې دي، که په وروڼو کې دي، که په مشرانو کې دي، که په کشرانو کې دي. د یو بل دپاره یو رهنما واوسي، یو حقیقي ملګري واوسي، ځکه موږ مسلمانان او موږ ډېر کم عمر لرو او په دې کم عمر کې باید له یو بل نه ښه خاطره ولرو. نو بنان راځئ چې غیبت نه کوو، راځئ چې یو بل ته غېږ خلاصه کړو، د یو ورور د یو خور په شکل باندې.